د بنگلاديش او سویلي افریقا ترمنځ په دوهمه 15 ورځنۍ لوبه کې سویلي افریقا په لومړۍ او دوهمه ورځ بهترینه توپوهنه وکړه. افریقا په دوهمه ورځ د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره د ټوني ډیزورزي د 170 او تریسټن سټوبس د 106 منډو پر مټ 1570 منډې وکړې او بنگلاديش ته د توپوهنې بلنه ورکړه. د بنگلاديش لخوا په توپ اچونه کې یوازې تاج الاسلام ښه توپ اچونه وکړه او مقابل 15 لوبغاړي وسوځول. د بنگلاديش لخوا پیلیز توپوهونکي په پیل کې وسوځېدل او د دوهمې ورځې تر پایه یوازې په 9 اورونو کې 38 منډې جوړې کړې او 4 لوبغاړي وسوځېدل. شادمان اسلام په 0، محمد الحسن په 10، ذاکر حسن په 2 او حسن محمود په 3 منډو وسوځېدل. د سویلي افریقا لخوا کګي سورباډا 2، کشف مهراج او ډین پیټرسن تر اوسه یو وکټ ترلاسه کړې ده. په څو شیبو کې بعد دغه ټیسټ لوبې درېیمه ورځ هم پیل شي.